ابن کثیر مولوی صاحب فرمایي یو حدیث را نقل کړی دی ابن کثیر مولوی صاحب ما بل زویل مال زر کاله مخکې خبره ده نه زر کاله مخکې نه ده په 900 سنه هجری کې د پیدا شوی تقریبا په لږ کم 900 کاله د سوي دي په لږ کم 900 کاله څلور اویا کې بیا د وفات شوی دی 900 څلور اویا یا در اویا سنه هجری کې د وفات شوی دی یعنی د پیدایش شوی دی هغه 900 کاله کېږي زر کاله نه کېږي دا یو خبره بل زما غلطي کړې و نو د یو حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عقبه ته ویل ول تا ته زه یو ډیر زورور دوه سورتونه دروښه ما غول و یا رسول الله خو دې راوښه وای پیغمبر علیه السلام مبارک ورته قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وای بیا موږ روانو بیا پیغمبر سم ورته جمعات راکې په جمعات کې بیا دغه دوه سورتونه وویل چې ویل ماته ویل ول څنګه سو د دوه سورتونه دی واوریدل ما ول کولاړ به هم دغه دوه سورتونه وای کناز به هم دغه دوه سورتونه وای پروت وي هم دغه دوه سورتونه وایي دا دوه سورتونه د ځان دپاره ضروري که یو سړی د سیر د کوډو د جادو څخه ډېر په عذاب دی د الله رسول فرمایي اخرني دا دوه سورتونه خامخا په هر حال په هر موقع په هر ځای کې وایه په خپل یې وایه پیغمبر صلی مبارک چې ډېر ناجوړه سو بیمار سو بیا به بی عایشې صدیقې دا دوه سورتونه وویل د پیغمبر صلی پر ټول بدن باندې به لاس تیر کړي پر دغه نو معلومه دا سو چې دغه دوه سورتونه ډیر زورور سورتونه دي د سیر د کوډو د جادو د لپاره لازمي شی دی الحمدلله آیات الکرسی او دغه دوه سورتونه ډیر ضروري دي د الله رسول فرمایي لازمي یې وایاست که ولاړ یې که روان یې که ناست او که پروت یې دا بل حدیث دی یو ورځ حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي دا د بیهقي روایت دی را نقل کړی دی یو ورځ پیغمبر صلی مبارک لمونځ کوي آخري حدیث درته وایم چې لمونځ یې کوئ چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک سجدې لره ولاړی لاسونه یې ولګول چې لاسونه یې ولګول نو قرار پر دغه ځای باندې لړم پیغمبر علیه مبارک پر ګوته وخوړی چې وی خوړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل والقال لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره او نبيا وغيره لعنت پر دغه لړم چې نه نماز پرېږدي او نه غیر نمازي نه نبی پرېږدي نه غیر نبی پرېږدي نو پیغمبر صلی چې سلام وګرځي بیا دا خبره وکړله بیا راولاړ سو بیا یې څو اوبه راوغوښتلې بیا یې اوبو ته مالګه ورواچوله بیا هغه اوبه چې دي هغه مطلب پر دا لاس باندې دغه ګوته تېروله ګوتې مژله یا په هغه اوبو کې دا ګوته ووهله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ورباندې ویل دغه تورې باندې ویل او دغه ګوته چې د هغه یې مژله هغه مطلب تروي اوبه چې کومې ویلې نو پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایلی چې کله تاسو کې څوک لړم یې وخوري هغه د څه شي وایي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا دا اوس کې مطلب غلبوز یې وخوري قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او دا بله تجربه خو لا بله ده و اوبو ته مالګه ور واچوه هغه د مالګې اوبه چې دي هغه مطلب پر دغه ځای باندې تېروه یا په لاس باندې مږه یا اګر څه دغه لاس یا ګوتې چې دي هغه په دا اوبو کې ونیسه صحیح سلو یا بل حدیث کې راځي یو ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک له یو سړی رالی په سفر کې لړم خوړلی و د شپې لکه موږ په پکنیک باندې ولاړ سو کله غره کله سارا کله چیرې نو هغه لړم خوړلی پیغمبر صلی مبارک ورته وفرمیل تا به دا دعا ویله اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق چې تا دغه دعا ویلې وای نه به لړم خوړلی نه به مار خوړلی نه به یو بل شي و تا ته یو مصیبت او تکلیف چې دی هغه درسوي نو معلومه دا سوه عزیزانو چې زما استاد دپاره د ژوند ضروري لاره چې د هغه قرآن دی ضروري لاره چې د هغه محمد رسول الله دی ضروري لاره چې د هغه د الله ښوول دی چې ما تا ته راښولی دی الله پاک دې و هر مریض ته شفا کامله ور نصیب کړي چې څوک نظر سوی دی الله پاک دې جوړ کړي الله دې شفا ورکړي الله دې صحت ورکړي